یو بادشاہ نو هغه بادشاہ دوی جومات ته ورتلو سبق به ویلو آواز کوي هغه به په مدرسې کې سبق وی نو دا بادشاہ یو ورځ راغو او د جومات هغه استاد قاری صاحب ته 10,000 اشرفۍ ورکړې دا ډېر خوشحال شو وی 10,000 اشرفۍ راکې وی دا د څه شي دي وی دا مې درته هسې درکې بیا چې راووتو ورته یې وی داسې کار چې تا خو دا ډېرې زیاتې پیسې راکې هغه بادشاہ هغه زوی راغو او بچي ته یې وی چې بچی ته په دې کې نور سبق بس ته نه بیایې دا قاری صاحب بادشاہ پسې لاړو چې څه غلطي شوې ده او که څه چل ده چې مخکې به دې بچی سبق ته راستولو او چې اوس مې درته اوس دې راته پیسې یا څه راکړې نو اوس دې بچی دې سبق نه وویستو هغه ویل تا د قرآن شریف ته علم نه د قرآن شریف ته کتاب نه 10,000 روپۍ دا زیاتې وګڼلې تا وی دا ډېرې زیاتې دي دا 10,000 روپۍ اشرفۍ دا د قرآن مرتبې ته چېرته رسي تا دې ته سیوا وې او تا دې ته زیاتې وې نو ما وی چې زه تا سره بچی خپل سبق ته نه کښېنو ما خپل بچی د قرآن عمره علم د قرآن عمره عزت د قرآن عمره وچت سیز دا په دنیا کې او په آخرت کې د دې نه بل نشته